سلامونه ګرانه کتونکو، امید ده چې ښه به یې. د پاکستان یوه غټه مسله چې ده هغه خو تېره ورځ حل شوه، کله چې کوم د آرمي کې یا په فوج کې دننه د تعیناتۍ کومه مسله وه. خو د دغه سره تړلې یوه بله مسله چې ده، یو بل ایونټ، یو بل چلنج چې دی هغه د هغې آغاز شوی دی او هغه د عمران خان صاحب چې د تحریک انصاف مشر دی، د هغه مارچ سره د هغې تړون دی چې هغه د دې نه مخکې د آرمي چیف په حواله باندې د خپل پرشر ټیکټس په حواله باندې چې دی یو پیک ته یې بوتلی و دغه پوره مارچ یا دغه تحریک، بلکې اوسه د دغه تعیناتۍ نه بعد اگر چې د هغه بیانیه چې ده هغه بالکل په شا باندې تللی ده، هغه ته ډېر زیات مشکلات دي، اخلاقي طور له هم او سیاسي طور له هم، تنظیمي طور له هم ورته. خو د هغې سره چې دی هغه به اوسه د دغه مارچ په ذریعه باندې دا مطالبه کوي چې الیکشن دی د وخت نه مخکې وشي، او ښکاري داسې چې موجوده حکومت چې له کوم مشکلاتو سره د کوم مسایلو سره چیلنج سره مخ و، د آرمي چیف د تعیناتۍ نه بعد حکومت د هغې نه وتی دی. حکومت په سټرانګ پوزیشن باندې دی، اتحادیان چې دي ډېر زیات خوشحاله دي، ښه په موډ کې دي، سټیک هولډرز چې څومره دي هغه مطمئن دي. بیا سوال پیدا کېږي دا چې عمران خان صاحب دا مارچ ولې کوي؟ دا ځکه کوي چې هغه د دې په باره کې دومره یو هایپ چې دی هغه یې کریټ کړی او یو دومره یو پرشر لیول یې ته یې د خپله بیانیه بوتلې وه د خپل کارکنانو په حواله باندې د هغې د مورال های کولو دپاره چې هغه د دې نه اوس په شا کېدی نه شي، باوجود د دې چې د دې خبرې به عمران خان صاحب ته هم پته وي چې دا یو لا حاصله مارچ دی، یو لا حاصله کوشش دی، او کوم د پرشر ټیکټس د هغه سره چې څومره هم هتیارو هغه ختم کړي دي. اخري چې و هغه تېره ورځ ختم شو، کله چې د عاصم منیر په شکل کې یو داسې آرمي چیف اپوینټ کړی شو چې بظاهره خو هغه غیر سیاسي لګي، او چې کوم خلک د هغې نه خبر دي نو هغو ته پته ده چې عاصم منیر صاحب نه صرف دا چې د ټول پولیټیکل پارټو په حواله باندې د هغه خپله یو ډېره سختګیره رویه پاتې شوې ده، بلکې عمران خان صاحب چې دغه باوجود چې کوم مخالفت وکړو او په خپل حکومت کې چې هغه د میرټ په بنیاد د هغه یو مشورې یا یو تجویز ته چې دومره سپک کتلي چې هغه د ایس آی د چیف د عهدې نه لرې کړی و، په دغه ټول پس منظر کې چې دی تجزیه کار دا وایي چې د عمران خان صاحب مشکلات به د دې باوجود په هغې کې به اضافه کېږي د نوي آرمي چیف د راتګ نه بعد چې آرمي دا دعوه کوي چې هغې به په سیاسي معاملاتو کې عمل دخل نه کوي. خو بعضې څیزونه چې دي هغه ډایرکټ د پاکستان د بیانیې سره د پاکستان د فوج په باره کې چې کومه پروپیګنډه وشوه، کوم سازشي تیوریز چې کوم دي، سازشي نظریات چې مخې ته راغله، په کومه طریقه باندې چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخې ته راغی، په کومه طریقه باندې چې د دې مارچ په حواله باندې یا د ټیرریزم په حواله باندې د سوات د ایکس پارټا په حواله باندې د صوبایي حکومت او د تحریک انصاف معاملات مخې ته راغلل، د دې ټول لینک چې دی هغه جوړیږي د وار ان ټیرر سره او د دغه سیکیورټي تھریټس چې کوم دي یا انټرنل تھریټس چې کوم دي د هغې سره. او ظاهره ده چې کله داسې الزامات وي، داسې بیانیې وي کوم چې د تحریک انصاف یا د عمران خان صاحب یا د صوبایي حکومت نه، نو په هغې کې به د آرمي دپاره یا د آرمي د متعلقه ادارو دپاره لا تعلقه یا غیر جانبدارانه پاتې کېدل چې دي هغه به ممکنه نه وي. نو دا ټول د دې خبرې ثبوت دی چې د عمران خان صاحب او د هغه د صوبایي حکومتونو په مشکلاتو کې اضافه نه صرف دا چې متوقع ده او یقیني ده، بلکې د آرمي چیف د راتګ نه بعد به په دغه کې نوره هم اضافه به کېږي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې د مارچ نه به هغه ساسیلی، نو ډېر په اسانه باندې د دې تجزیه داسې کېدی شي چې بغیر د خپل کارکونو او د لیډرانو د مورال اوچتولو نه علاوه د عمران خان صاحب په لاس باندې په موجوده منظرنامه کې هیڅ هم نه راځي، او د هغې نتیجه به دا وي چې عمران خان صاحب چې دغه کومه مطالبه کوي چې الیکشن د وخت نه مخکې وشي، نو هغه بحث بیا ډېر اوږدېږي چې ولې نه کېږي. خو ډېر په یقین سره زه دا ویلی شم چې الیکشن چې دی هغه نه صرف دا چې د وخت نه مخکې نه کېږي، بلکې دا هم امکان لري چې په وخت باندې هم ونه شي، کوم چې عیني مدت دی د حکومت یا د دې اسمبلۍ د پوره کېدو. دویمه خبره دا ده چې کوم دوه آرمي مشران چې کوم راغلي دي د هغو په حواله باندې هم خبره ډېره ضروري ده، او هغه دا چې هغې دواړه
د افغانستان د ټي ټي پي سره د مذاکراتو په حواله باندې او د افغانستان په بیکګراوند کې د امریکې سره چې کوم معاملات دي چې مجموعي طور ته منګه د وار ټیرر یو ماحول وایو یا پوره یو سټرکچر وایو. دا دواړه طاهر شمشاد صاحب او عاصم منیر صاحب د دغه ټولو معاملاتو نه صرف دا چې حصه پاتې شوي دي بلکې د هغې د ډېرو څیزونو چې کوم دي د ډېرو فیصلو د ډېرو اکټیویټیزو نګراني هم کړې ده. طاهر شمشاد صاحب چې دی هغه د افغانستان کې چې امریکن فدرال کېدو په دغه وخت کې په ډېر اهم عهده باندې او دغه ټولو څیزونو خبر دی د دوه مذاکراتي عمل هغه په خپله باندې حصه او دغه رنګ یې د ټي پي سره چې د های کمان دا فیصله راغله چې د هغو سره مذاکرات کول پکار دي د هغې نه هم نه صرف دا چې خبر دی بلکې په هغې باندې نظر هم دی. دغه رنګ که موږ د عاصم منیر صاحب پروفایل ته وګورو نو هغه هم نه صرف دا چې د ډېرو څیزونو په د دې نه مخکې چې کوم پوسټ و په هغې کې انچارج پاتې شوی دی بلکې هغه د ایم آی د ملټري انټلیجنس او د آی اس آی چیف هم پاتې شوی دی او ظاهره ده چې کوم افسر د آی اس آی چیف پاتې شوی یا د ملټري موږ چې ورته ایم آی انټلیجنس وایو د هغې چیف پاتې شوی نو هغه به د افغانستان د ایکسپارټ د خیبر پښتونخوا او د وار ټیرر په حواله باندې څومره به حساس وي او څومره به خبره وي. نو ښکاري داسې چې په دغه ټول بیکګراوند کې نه صرف دا چې ډېر اهم فیصلې به کېږي چې کله دا دوه مشران چې په خپلو دفترو کې کښېني او پالیسي چې د هغه اثر نو د هغې یوه جایزه لي بلکې د دغه فیصلو په نتیجه کې به د خیبر پښتونخوا د حکومت دپاره د تحریک انصاف د بیانیې دپاره او د عمران خان صاحب دپاره مشکلات چې دي په هغې کې به نور هم اضافه کېږي. په کار دا ده چې عمران خان صاحب د دومره بار بار د چکوخ نه بعده په خپله رویه باندې د رساني وکړي او په دې کې د ټولو نه غټ کار دی هغه صرف مهرباني دې وکړي هغه صوبه چې همیشه ورته ووټ ورکړی دی چې د دې صوبې حکومت او د دې وسایل د کوم مارش باندې چې هغه یو ځل بیا را روان دی پنډۍ ته په دې د نظرثاني وکړي چې د صوبې او د مرکزي حکومت په منځ کې چې کومه تلخي ده کومه کشیدګي ده د هغې د خاتمې لار چې د هغه هواره شي ځکه چې د دې نوي سیټ اپ نه بعد به دا ډېر په یقین سره ویلی کېږي دغه دوو افسرانو چې کومه بیکګراوند دی د هغې په پس منظر کې چې نه صرف دا چې اهم فیصلې به کېږي اهم اقدامات به کېږي بلکې د صوبایي حکومت چې کوم معاملات دي هغه به د مخکې غوندې یک طرفه چې د هغه به نه چلېږي او که یک طرفه چلېږي نو بیا به د هغې اکشن به اخیستی کېږي. ګورو چې د تحریک انصاف او د دغه مارچ عمران خان صاحب څه راویستل غواړي او د هغه مقاصد چې دي د کوم حده پورې پوره کېږي. مننه.